زما پہله فلم باز او شاباز انډسټری کې زما 45 سال شو. ما خو په فلمونو کې د لیونی کریکټر هم کړی دی، هغه هم خلکو ډېر اپریشیټ کړی دی، او ویلن کردار مې هم کړی، هغه هم خلکو ډېر اپریشیټ لکه خلکو خوښ کړی اپریشیټ کړی دی. خو زما ټریجډي کریکټر ډېر خوښ وي. زما مور به ماته دا دوا کوله چې بچی خدای د خپل کور درکړي چې د کرې د کور نه خلاص شي. نو ما اوس خدای خپل کور راکړی دی، کمې ګټې کمې خښتې ته چې ګورم نو ماته زما مور ښکاري. په هره خښته کې ماته د مور شکل ښکاري چې کور شته خو مور نشته. نو زه ټولو ته یم چې د مور ډېر قدر کوئ. مور چې ده که نه دا ډېر لوی عظیم هستي ده، د مور قدر کوي بس چې مور درنه خفه نه شي. د فن کې ستاسو پسې ستاسو په اولاد کې څوک شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه ستاسو قربان نوید بهزاد د مردانیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. قدرمنو، دا وخت زما سره د پښتو فلمونو نوموړی آرټسټ زمان بغدادي صاحب موجود دی. په سوونو فلمونو کې دی کار کړی دی، اوس هم د فن سره تړلی دي. اوس خو ډېر زیات سینیر دي، عمر رسیده دي. ګورو دي سره خبرې اترې کوو یو چې نن سبا د فلمونو څه حالات دي او دغه شانتې په تیره د فن کم قدر نن سبا پاتې دی. نو ګران کتونکو زموږ سره اوسېږئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ بغدادي صاحب خپل پروګرام کې ته هرکلی وایم. مننه چې ټایم مو راکړو. ستاسو مهرباني. نو چې تاسو له ټایم نه درکړو نور به چا له درکړو. ولې دا زموږ خپل کلی دی، مردان مرد میدان، او زه ډېر خوشحاله شوم. خو ګرمي ډېره سخته ګرمي دی، یو خو بجلي هم نشته. نو تاسو سره خو خبرې کول ډېر ضروري دي. تاسو حکم کوئ. ښه جي، هغه کتونکي زموږ چې کوم دې وخت کې تاسو په پهله ځل باندې په سکرین باندې ګوري، نو لږ شانتې لنډ تعارف وکړئ چې کله تاسو فلم ته رالی دی، میدان ته رالی؟ فلم زما پهله فلم باز او شاباز دا مونږ د دې زما په خیالو شو 45 سال انډسټری کې زما 45 سال شو. ما بدر صاحب سره کار کړی دی فلم کې، ایمل خان سره مې کار کړی دی، اصف خان سره مې کړی دی، طارق شاه صاحب سره ما فلمونو کې کار کړی، ندیم صاحب سره، مصطفی قریشي سره، شهزاده خرم. زموږ څومره آرټسټان چې د پښتو، بیا د ینګ جنریشن کې شاهد خان، ارباز خان، عجب ګل صاحب، دا ټول زموږ دوستانو سره موږ فلمونو کې کار کړی دی. دا هم زموږ کتونکو ته ووایه چې ستاسو پښتو فلمونو کې د خوښې فلم کم یو او کم ستاسو د خوښې ډایرکټر و؟ یاره مخکې څومره ډایرکټران چې ټول د خوښې، اوس هم ښه دي ډایرکټران، خو اوس کار پاتې نه شو، اوس کار نشته. لکه مخکې جي په فلمونو کې ښه ډایرکټر و عزیز تبسم، بیا ممتاز علي خان، ناصر رضا خان، کیسر صنوبر، او دغه فاروق صاحب، نایت الله، دا ټول زموږ سید انصر سیدي، هغه زموږ د مردان دوبیان و، هغه ډېر قابل ډایرکټر و. د تاسو د سید انصر سید صاحب خبره وکړه، د دې ما غالبا چې یو فلم کتلی و اخري نښه دغه و که نه جي، ډېر زیات ښایسته فلم و که نه، لکه زه یقین نشم کولی چې دا د پښتو فلم و. نو هغه ستاسو خبره صحیح ده، هغه فلم و د پنجابی، خو د هغې ډبلنګ شوی، لکه ډبنګ شوی، بیا د پښتو آرټسټانو پکې زموږ بدر منیر صاحب و پکې. نو بدر منیر صاحب چې به کوم فلم کې کار وکړو، یو قسم له د پنجابي فلم و، نو هغه به بیا د هغې فلم خلکو ډبنګ کولې چې پښتانه هم ګوري که نه. لکه د هغې میکینګ او ډایرکشن چې و که نه ډېر پروفیشنل، ډېر های لیول کې و. نو هغه وخت کې سینیر کسان چې څومره دي، دوی به د آرټسټانو هم قدر کوو، ورسره آرټسټانو به د دوی قدر کوو. د ټولو نه مخکې چې دی نو آرټسټان به راتلل، بیا به ډایرکټر راتلو. اوس خو الټه شو کار، مخکې د ټولو نه ډایرکټر راشي، نو بیا وروسته اکټران راځي. ښه جي، دا هم راته ووایه چې د فن کې ستاسو پسې ستاسو په اولاد کې څوک شته؟ یاره زما خو خپله خواهش و، زما زوی علي زمان ماشاءالله، هغه خو فلمونو کې ما سره ډېر کار کړی، هغه بچپنې کړي دي، بیا هغه باندې ما سولو ډرامې جوړې کړي دي، او هغه ماشاءالله اوسه پورې نمبر 1 او نمبر 1 دی، عوام هم خوښوي.
او کار کوي لګیا دی د فلمونو ورته آفر کېږي هغه فلم کې لکه داسې کرکټر غواړي چې هغه لکه یوازې کرکټر چې هغه چې لیډینګ رول هغه غواړي او انشاءالله هغه کولیم شي هغه ولې چې زما د هغه نه ډېره توجه ده صحیح د علي زمان ما ډېر پخوا یو ډرامه کتلې وه په چایلډ لیبر باندې جوړه شوې دا خرکاران چې کوم ماشومان نو پی ټي وي باندې نو دغه کم وخت و دا اردو ډرامه وه د دې خو زما په خیال چې کېږي نو دغه 12-13 سال به کېږي د دې ډرامې نوم کل نو دا علي بل زموږ د دې ټي وي سینیر آرټسټ دی نو هغه ما سره یو څو فلمونو کې کار کړو د شاهد فلم کې کار کړو نو بیا هغه ما ته فون وکړو نو بیا د الله په حکم په ټي وي ټیشن ته چې موږ رالو نو 20-25 کسانو کې د علي دغه وشو چې دا وړوکي به دا کرکټر کوي د هغې نوم کل ډېره زیاته ښایسته ډرامه وه ډېر ښکلی میسج هم پکې و ګرانو کتونکو دا هم راته ووایه زمان بغدادي صاحب چې نن سبا څه حالات دي او وخت ساعت مو څه تېرېږي د فن تر کوم حده پورې پاتې دی نه فن خو ختمېدی نشي فن خو تا ته پته ده چې فن د هر سړي سره دی هر سړی فنکار دی هغه کو دیاړي مار دی او کو هغه خان دی د هغه ژوند تېرېږي په فن باندې چې هغه به خپل ژوند په فن باندې تېروي که نه نو فن نشي ختمېدی خو بس اوس حالات داسې دا کورونا دا بیماری پکې راغلی د ملک حالات داسې دغه شو نو فلمونه یو قسم له اوس هم جوړېږي او ښه فلمونه جوړېږي د شاهد خان مې اوس یو فلم جوړ کړو اختر باندې بدماشي د خیال کوه هغه کې ارباز صاحب او شاهد صاحب ون مین شو وه او په ټولو کې هغه نمبر 1 راغلی هغه فلم سپر هټ شوی دی هغې کې ستاسو هم څه کردار او زمان په کردار او ارشد خان چې دی نو هغه دغه کړی وای چې ما یو پولیس کردار کړی و هغه ډېر پازیټیو کرکټر او اصف خان صاحب چې دی نو ده پکې د میا کرکټر کړی خاجي او دا هم راته وایي تاسو په خپله خوښه کم کردار خوښو لکه ویلن نیګیټیو کردار پازیټیو کردار نو ما خو په فلمونو کې د لیوني کرکټر هم کړی دی هغه هم خلکو ډېر اپریشیټ کړی دی او ویلن کردار مې هم کړی هغه هم خلکو ډېر اپریشیټ لکه خلکو خوښ کړی اپریشیټ کړی دی خو زما ټریجډي کرکټر ډېر خوښ وي ټریجډي لکه زه یو ورځ ما کور جوړو نو ما نه یو کس راغلو نیم مخلص صاحب هغه انټرویو غوښته نو ما ته وایي چې یار دغه شان نو ما وی دا کور دی زما مور به ما ته دا دوا کوله چې بچی خدای دې خپل کور درکړي چې د کرې د کور نه خلاص شي نو ما اوس خدای خپل کور راکړی دی کمې ګټې کمې خښتې ته چې ګورم نو ما ته زما مور ښکاري په هره خښته کې ما ته د مور شکل ښکاري چې کور شته خو مور نشته نو زه ټولو ته یم چې د مور ډېر قدر کوئ مور چې ده که نه دا ډېر لوی عظیم هستي ده د مور قدر کوئ بس چې مور درنه خفه نه شي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو تاسو د زمان بغدادي صاحب اکټینګ وکړه یقینا چې زما هم سترګو کې اوښکې راغلې لکه حقیقت کې چې دا اکټینګ نه دی دا حقیقت دی زمان بغدادي صاحب په تیره به ګرانو کتونکو ته څه میسج ورکوئ زما ټولو ته میسج دی زموږ څومره آرټسټان چې دي هغه چې جونیر دي لکه دا اوس کوم هلکانو که دې کې ډېر زبردست ټیلنټ زه وینم که نه نو به چې دوی د خپل ملک قدر کوي او د خپلو مشرانو قدر کوي نو ټیلنټ پکې شته او یو ورځ به دوی چې دی نو ډېر لوی لوی آرټسټان جوړېږي خو چې خپلو کې اتفاق ساتي او مینه محبت ساتي او زموږ د ملک پاکستان سره مینه ساتي نو دا خو زموږ ملک دی اوس دا 14 اګست دی که نه نو زه خو ما طرف ته څومره مسلمانان چې دي پاکستانیان چې دي ټولو ته 14 اګست مبارک شه ډیره زیاته مننه زمان بغدادي صاحب یو جهان مننه چې موږ له ټایم راکو په دې دونه سخته ګرمۍ کې او ګران کتونکو خپل خبرونه هم دې سره سر ته رسومه دا زمان بغدادي صاحب چې په سونو فلمونو کې کار کړی دی ډرامو کې او د پښتو فلمونو زمونږ ویاړ دی فخر دی تکړه آرټسټ دی او امید ساتو د الله نه دا تمه لرو چې دی له خدای پاک نور ژوند هم ورکړي او ښې ښې ډرامې ښه فلمونه زموږ په وړاندې راولي انشاءالله د نوې خپرونې سره بیا ستاسو قربان نوید بهزاد تاسو سره حاضرېږم تر هغه دمه تاسو نجات غواړم د لوی الله په امان